الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط أو كما قال. درود شريف هو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت مندرو دارن کستاسو په دې جمعات کې دا مبارک اجتماع جوړه ده. نو تاسو د زموږ محترم نور جناب حضرت مولانا شوکت علي صاحب سلمه الله هغه فرمایل چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاک او د خپل سیرت سره جوړه ده. شکر دې الحمدلله تاسو خپل د جمعات د علاقې مشران علما کرام موجود دي او زمونږ مشر جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتهم هغه هم تشریف فرما دي. داغی بیان مناسب و کافی او بیا زمون محترم رور جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب دی هم الحمدللہ خدای پاک کل علم ورکړي دي خو بیان کول شي. خدا دې مرګرو یو خواهش او یو محبت او چې د نیکه د پیغمبر علیه السلام د صفت په مجلس کې زه شریک کړم. الله پاک دې ستاسو زمونږ دا ناست او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. روز دې موجوده غونډه تعلق زمونږ د راغونډېدو د دې ناستې پاستې نسبت د دې ننني مجلس مقصد زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات مبارکه متعلق بیان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک زمونږ د هدایت لپاره دنیا ته راغلی.
ټول وایي الحمدلله. او مونږ پرې فخر کوو، مونږ پرې خوشاله یو، د الله لوی حمد ادا کوو چې یو ډېر عظیم پیغمبر او ډېر عظیم رهنما او د هدایت یو لوی سرچشمه، هغه پیغمبر چې د ټولو انبیاء او رسولانو امام دی، امام الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، چې دا خدای زموږ په قسمت راوخیږي. مونږ الله ته نه ویل او نه الله ته درخواست کړو چې خدای پاک مونږ هم د آخر زمانه امت وګرځو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت وګرځوا. دا مونږ الله ته نه ویل، دا د خدای خصوصي انعام او پیرزونه ده په مونږ باندې. الحمدلله. بیا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شان او دا غلوی پاره که سره په میاشتو بحثونه کوي ناغه ختمېدو نه دي. خدای پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا کوم شان ورکړي او کوم عظمت او کوم لوی ورکړي وا هغه ښکاره خبره ده او ډېر عظیم کار خدای پاک د نبی علیہ السلام ناغشته وي. خو دوه خبرې تاسو مخکې کوم. یو په خپل زړه کې د حضور پاک سره محبت کول او دویم د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړول. دا دوه خبرې ضروري دي. زمون په ویل کې هم به خدای نبی علیہ السلام سره مینه او محبت پکار او دا یو خپل تصور او خیال او خپل عقیده او یقین جوړول پکار دي چې زما ایمان بالا خالص او سوچه مسلمان بالا جوړېږم تر سوچ زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه او محبت مضبوطی. د محبت او د مینې هغه رشته مې ورسره برابرې هغه به زه سوچه مسلمان او که زما د پیغمبر علیہ السلام سره مینه کې نقصانی، زما محبت کې کمی، د نبی علیہ السلام چې کوم عظمت دی هغه عظمت زما پړه کې ني، نو ته په خپله پوه شه چې بیا به زه سوچه مسلمان نیم، بیا به زه کامل مسلمان نیم، بیا به زه هغه دو نمبر مسلمان چې ورته وي هغه مسلمان بیم. نو خدای دې مونږ کاملین او مخلصین مسلمانان جوړ کړي. زمون صحابه کرامو چې د پیغمبر علیہ السلام په یو خبره د خپل سر نه تیر شوي دي او د خپل اولاد نه تیر شوي دي او د خپل ځمکو نه تیر شوي دي او د خپل وطن نه تیر شوي دي، هجرتونه یې کړي دي، هر څه یې کړي دي. دا ولې د دې په زړه کې د پیغمبر علیہ السلام قدر او د هغه محبت. زما چې چا سره مینه محبت دي د هغه لپاره به زه خپل هر څه قربانوم. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. وی ترسو چې زه د یو سړي په زړه کې د خپل پلار نه د خپل اولاد نه د ټول مخلوق نه زیات محبوب نشم، نو دا سړی بیا هغه سوچه مسلمان نه دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ترغیب ورکړي چې ګورې ما سره به محبت کوي، ما سره به پوره او سوچه مینه به کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک مدینه منورې ته هجرت او په مدینه منوره کې عوالي ورته وایي چې دا کوم دی مسجد قباء ده، په دې کې پیغمبر علیہ السلام څوارلس یا څلېرویشت ورځې تېرول. بیا هغه ځای نه راوست چې کوم دی د نبي علیہ السلام جومات دی مسجد نبوي مبارک، الله دې مونږ تاسو ټول بوځي. دغه ځای ته پیغمبر علیہ السلام را روان او چې کله هغه مسجد قباء نه راته یو طرف ته بل طرف ته بنو النجار د پیغمبر علیہ السلام ماماخیل د نبی علیہ السلام د نیکونو رشتې ورسره زنانه ماماخیل دي. د هاشم بیبي د نبی علیہ السلام چې کوم د نیکه پلار او د هغه ټبر دا د مدینې منورې د دغه بنو النجار د قوم نو دي غاړو ته تورې واچولې او د نبي علیہ السلام د حفاظت او د استقبال په بنیاد د لارې نو نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته او پیغمبر علیہ السلام دې منځ کې را روان. دې درمیان کې یو صحابي دی، نوجوان صحابي دی، خو بالغ خوراکوټی دی، د عمر نه نوجوان دی، نه عمر
حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ دې راغلو پیغمبر علیہ السلام ته چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه سور دی نو کله یو طرف ته ودرېږي او کله بل طرف ته ودرېږي، کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي. نوجوان صحابي دی او صرف یو حدیث د پیغمبر علیہ السلام ته نقل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس کې لکه دا یو خوا بل خوا ولې تاویږي را تاویږي، کله یو طرف ته ودرېږي ما ته ګوري کله بل طرف ته ودرېږي ما ته ګوري، دا ولې؟ هغه ورته په جواب کې احبک یا رسول الله، د خدای رسول ډېر زیات مې خوښ دی، په دې زړه کې مې در سره ډېر زیات مینه او ډېر محبوب راته ښکاره، ډېر زیات مې خوښ. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وایي ښه ستا ما سره مینه شته؟ ویې اوس د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینې هغه خبره به هم بیا منې کړه. اوس ما ته وایي صاحب تا سره مې ډېره مینه، زه ښه دا لکه ما سره د مینې نه زه ورشه که نه دغه یو جام اوبه خو ما له راوړه او ته هغه زما د خبرې په ځای په دې کور سملې او ځان ته پالک کښېنې او ګډه ووایې، نو دا خو مینه نه شوه که د مینې تقاضا دا ده چې چا سره د مینې ستا دا ول هغه په شان کړي، ته به ناسته ولاړه د هغه سره کوې د هغه خبره به منې، او که ته د هغه مخالفت کوې نو داسې د خدای د مینه ده، دا د زړه مینه نه ده. نو د دوو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي ما سره د مینه ده ویو وی زما یو خبره به ومنې، بلکل به سره چې شک د خدای رسول به رقصې ولا نه وی ښه یو چل وکړه، لاړ شو پلار د ملک او د هغه سر ماله راوړه، بس مضبوط امتحان پلار به وجې د هغه سر به دلته ماله راوړې، زه ګورم چې ستا زما خبره منې که نه منې، ما سره د مینه شته او که نشته. اوس هغه هم د څوارلسمې صدۍ مسلمان نه دی، زباني جمع خرچ والا مسلمان نه دی، دو نمبر مسلمان نه دی، هغه سوچو مخلص مسلمان دی او دا حقیقت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سترګې چې په چا لګېدلې دي او بیا د چا سترګې چې د دواړو جهانو سردار مبارک باندې لګېدلې دي، یاره په سچه منافقین مو کافران مو په سچه په صحیح نظر باندې د هغې نه خدای پاک ډېر لوی کاملین خلک جوړ کړي. ډېر عجیبه عبدالله بن سلام رضی الله عنه یهودي دی او راغی چې کله پیغمبر علیه السلام هجرت وکړه مخامخ ورته ودرېد، یو څو تپوسونه یې د نبي علیه السلام نه وکړل، نبي علیه السلام ورله جواب ورکړ، لیکن دې ورته څه وایي عبدالله بن سلام رضی الله عنه وی د خدای رسول چې ستا دې مخ ته مې وکتل که نه نه ان وجهک لیس بوجه کذاب، ستا دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دی، ستا دې مخ نه دا معلومېږي چې ته رښتونی یې، او فورا ایمان راوړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته چې چا په سچه کتلي دي که نه، تنقیق په نظر نه، په بد نظر نه، په صحیح نظر یې نبي علیه السلام ته کتلي دي، هغه له خدای ایمان هم ورکړی دی او د هغه نه خدای ډېر لوی شخصیت هم جوړ کړی دی. نو پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې زه لاړ شه او زما سره دې مینه ده او زما خبره منې نو د پلار سر دې راوړه. دې ورته څه وایي کشر دی او توره د غاړه کې پرته ده، فورا یې توره د غاړې نه کوزه کړه او دې کې له کلاس ورکړه او توره یې ترې ویستله، وایي د خدای رسوله دلته لږ ودرېږه، دا خو ډېره معمولي خبره ده، اوس به زما د پلار سر ستا پښو کې پروت دغه دې لاړ منډه یې چې منډه کړه. نبي علیه السلام ورته اشاره وکړه، دې حاجت طلحه راویغو وایي مونږ په چا پلاران نه وجنو، خو ما صرف ستا مینه او محبت کته چې ته یقینا ما سره مینه ساتې او که نه ساتې. یو څو ورځې پس دا ماشوم دا نوجوان صحابي مجلس کې ښکاره نه شو، حضور پاک مبارک تپوس وکړه یاره یو هلک و طلحه ابن برا هغه نه ښکارېږي او ما سره ډېره مینه هم کوله او د هغه په زړه کې ما سره ډېر محبت هم هغه وینم چې څه ښه دا هلک. صحابه کرامو چې معلومات وکړي اوس صاحب هغه بیمار دی، ناجوړه دی، د پاسېدو هم نه دی. نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام واغېستل، ویې دی چې تپوس ته یې لاړ شو، ورغلل د هغه تپوس ته
اچھا ان کی برف حوالی کو سے دا مسجد قباء پر یہ خوش علاقہ کے جو 3 کلومیٹر د مدینه منورې نه بعد چې نبی علیہ السلام ورغی هغه پروت په خپل بستر باندې پیغمبر علیہ السلام ته پوښتنه ورغی او چې نبی علیہ السلام ورته مخامخ شو هغه نبی علیہ السلام ته وکتل او پیغمبر علیہ السلام هغه ته وکتل دواړه یو بل ته بچا شو. نبی علیہ السلام په دې په جلا شو چې هغه پوه شو چې دا بیماری اخري بیماری ده او دې په دې مرض کې وفات کیږي او هغه په جلا شو. نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي لکه مجاله ته بیماری خدای راولي او شفا من الله ورکړي خدای به جوړ کړي ویني دا خدای رسوله په دې نه جاړه وی زما دا بیماری ما ته معلومیږي چې دا زما اخري بیماری ده دا زما د مرګ سبب خپه په دې مو جاړم په دې چې ما ستاسو خدمت وکړم زمانه کې دا روانو چې د دوه جهانو سردار مبارک زموږ وطن ته راشي به خدمت وکړي زه به سره کېنه او زما په ځای کې ډېر زیات محبت دی د خدای رسول تاسو اوس کشر دی او خدای پاک هغه چې کوم پوهه او کوم هغه د عقل او کوم فهم او کوم هغه هوښیارتوب ورکړی دی نو دا په مشرو په کشر نه دی په زما په ځای کې تاسو ډېر محبت دی چې ته مې دا نور هم سیوا او زه چې مې دا ارمانو چې بس تاسو ډېر زیات خدمت وکړم زه ولا موجوده نشم نو په دې جالب چې ما ستاسو خدمتونه وکړم ناس ته مې سره ونه کړو بیمار کې نو ممکن ده چې دې بیماری کې نو فاطمه مرګ خیر نبی علیہ السلام تسلی ورکړه الله مبارک په لاس تور روان شو دی دیوالتانو ته ورلوي بلا سي معلومي کې لکه در خردار وفات کېږي نو په دې مړ شو ما به خبره جنازه په ګورځو پیغمبر علیہ السلام را روان شو هغه تاسو ته وی نبی علیہ السلام سوې چا ورته عالم وی دا څه کار دی ورې که زموږ شو چې نبی علیہ السلام زما جنازه روانه غواړي نو تاسو سره خدا غواړي چې زما جنازه دی وی عالم یو نیک سړی دی او دا به خبره ده او بیا د دوه جهان سردار مبارک او داغه جنازه نبی علیہ السلام فرمایي چې زه چا په قبر جنازه وکم زمانه جنازه له وجه خدای داغه په قبر کې رڼا پیدا کړي ان الله ينور لهم قبورهم بالصلاه عليهم ذات جنازه پر خلقكم زمانه جنازه له وجه خدای پر خلقو قبر کې رڼا پیدا کړي نو او تاسو یې نه غواړئ پام کوئ چې نبی علیہ السلام راوړو هغه ته ویلې دا خو نبی علیہ السلام په خپل ارمان ښکاره کړی دی وی نه که وی په لاره کې د یهودیانو کورونه دي اصله چې نبی علیہ السلام زما جنازې له راځي یا واپس دی او یهود ورته تکلیف وکړي څوک ضرر ورته مینه صحابه کرامو به خپل ارث قربانول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہ رکھا جتنے زما جنازہ زما نبی علیہ السلام زما جنازہ چونکہ مال کامل میں فخر ہے ولكن یہود کورن دین واسه نہ سب تکلیف ظاہر ورته نو پام کرے کہ پیغمبر علیہ السلام خبر نہ اتفاقا نو ما شپه کې غالب وفات شو او چې وفات شو نو صحابه کرام او خپل رشتہ دارانو دفن کړه او نبی علیہ السلام به خبر نہ صاحب پیغمبر علیہ السلام تخپل تپوس کیا وداغت والحم متعلق سے معلومات شته چې څنګه شو صحابه د خدای رسول الله وفات شوه دی کله به بیگا او بیا یې موږ دخل حضور پاک په خطا شو تاسو ته مانه چې ما به خبره وای تاسو ما ته دغه جنازې اطلاع ولا نه کړه ویسه هغه تخپل راوي چې زموږ جنازې نبی علیہ السلام خبره ورې قرار بزیر علی نو یهودیان دي چې تکلیف ورته نه رسي به دې کېږي دا صحابه واغسته چې دا دغه معشوق دغه کسر دغه نوجوان په پیغمبر علیہ السلام جنازه وکړه او ځان په صحابه کرامو درو او یو دعا وکړه نبی علیہ السلام قسم دې ډېر خپل دعاګانې حضور پاک کړې ډېر قیمتي دعاګانې کړې خو زما په زړه کې چې پیغمبر علیہ السلام یو مسلمان لکه ما دعا کړې ده نو دا دعا زما په خپل زړه کې ډېره نشته لګي او ډېره د مینې دعا راته لګي او زما په زړه کې زما چې داسې دعا پیغمبر علیہ السلام
لکه د دعا خو ډېر برکات دي او ډېرې ژورې دعاګانې نبي علیه السلام کړي دي. دا دعا چې نبي علیه السلام کومه ده ډېر لږ په حق کې وکړه، ډېره قیمتي دعا. دې جنازې نه پس نبي علیه السلام دعا کوي نو خدای نه درخواست کوي اللهم القد الحم، اللهم القد الحم بحيث تلحق إليه وهو يزحف إليك. اے خدایا دې طلحه سره داسې ملاقات وکړه چې الله ته دته خاندي او دې تا ته وخاندي. څه ویل دعا داسې ملاقات سره وکړه چې تا به یو بل ته وخاندي. نو ظاهره خبره ده چې دې خاندي الله ته، نو د خدای مخکې دې څوک خاندي خو د خوشحالۍ خبره کوي. او د الله خندل دا د خدای پاک د رضا نه او د خدای د حمید د محبت نه تعبیر دی. نو خدای داسې ملاقات ورسره وکړه چې ده ته وخاندي او دې تا ته وخاندي. دا دومره بهترینه دعا چې نبي علیه السلام وکړله، دا صرف او صرف د هغه دغه محبت ته. اوس ښکاره خبره ده چې ستا ما سره مینه وي نو زما هم تا سره مینه. ته به سره محبت اظهار کوې، زه به تا سره خامخا د محبت اظهار کوم. دا څرنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی د مسلمان چې مسلمان دی د هغه په زړه کې به د حضور پاک خامخا عصمت او قدر وي، خامخا د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت کوي. تاسو یو مختصره خبره وکړه. ګوره محبت خلک چا سره کوي؟ نبی یو څو اسباب دنیا کې موږ هغه چا سره مینه کوو چې یا خو ډولې انسان یا یو ډېر کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، کامل شخصیت دی، لوی سړی وي، یا هغه انسان سره موږ محبت کوو چې څوک څه شی راکړي، مثلا احسان سره وکړي. اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې به موږ نظر واچو. د پیغمبر علیه السلام نه ښکلي څوک وو؟ حضرت جابر بن سمرة رضی الله عنه فرمایي وی د څوارلسمې سپوږمۍ وه. نظرت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فی لیلة الصیام. د څوارلسمې سپوږمۍ د پیغمبر علیه السلام ته مې وکتل. وی کله به مې نبي علیه السلام ته کتل فنظرت نظرة الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل مې پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک ته کتل او یو ځل مې څوارلسمې سپوږمۍ ته کتل. وی زما د قسم په خدای وي چې د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د څوارلسمې سپوږمۍ نه هم ماته ښایسته ښکارېده. نو جمال او ډول چې کوم د دواړو جهانو د سردار مبارک دی هم ناشنا دی. دومره ډولې انسان، دومره خوبصورت شخصیت چې کوم خوبصورتي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی د مصر ښځو نبي علیه السلام نه دي لیدلي. یوسف علیه السلام یې ولید نو ګوتې یې پرې کړلې. وی که د مصر ښځو زما محبوب لیدلی وی د لاس په ځای به یې زړونه پرې کړي. همدغسې وه صحابه کرامو لاس پرې نه کړي، خوړونه یې پرې کړل. د لاس پرې کېدل خو ډېره لاندې خبره ده، د زړه پرې کېدل د صحابو نه یې زړونه وړي. ښځه پرېږده ډېره ښه ده، کور پرېږده ډېره ښه ده، شر دې راشه قربان کړي. بلکل یو صحابیه رضی الله عنها حضرت هند او په یو غزا کې یو جهاد د احد کې 4 زامن یو خاون یو پلار مړه شو. 4 زامن یو خاون یو پلار. او چې څنګه دا راغله او تپوس کوي وی پلار دې مړ دی. وی الحمدلله انا لله وانا الیه راجعون. وی د پیغمبر علیه السلام حالت څنګه وی خاون دې مړ دی. وی الحمدلله انا لله وانا الیه راجعون. نبی علیه السلام څنګه دی؟ وی ټیک دی. بیا د 4 زامنو یکی باندې دي کوي د مت خبره شهادت خبر ملاویږي ورته او هغه ورته خبره کوي چې نبی علیه السلام کوم ځای دی. او نه غواړي په پیغمبر علیه السلام باندې چې نبی علیه السلام ته وکتل نو ورته په جواب شو وی خدای رسول څنګه ځکه د پیغمبر علیه السلام د شهادت خبر خور شوی. وی قسم دې چې ته مې ولیدې او ته مې روح ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا غوړ دي کنه دي صحابه کرامو نه د صحابياتو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړونه وړي. وطن پرېدا، کور پرېدا، بچی پرېدا. عبدالله بن ابی رئیس المنافقین دی او په یو جهاد کې پیغمبر علیه السلام ته سپک نسبت کړو. قرآن حکیم هم د هغې نقل کوي لا رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل. سپک نسبت پیغمبر علیه السلام ته وکړو او په هغې نبي علیه السلام غصه شو، خفه شو پې
او د زوی راغلو عبد الله دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست او پلار یې منافق دی زوی یې سوچه مسلمان وی د خدای رسول زه خبر شویم چې تا زما د پلار د مرګ متعلق اعلان کړی دی وی نه ما نه دی کړی وی ښځه خو دې له راغله که زما د پلار متعلق د مرګ اعلان دې کړي نو صاحب په بل کې مه وجنه اسنه بل څوک غزار وکړي او هغه پلار والي رامخکې چې زه انتقام والا ما ته حکم وکړه صاحب نو زما د پلار سر به ستا د خپل کې پروت نه زه وړل دي که نه دي نو څه ته وایي هغه خو زه چاره نه راکړي او بیا ولې پلار یې دا سفر را روان دی او دا زوی یې ولې او پلار یې د مرۍ نه وایي راکوز یې کړ وایي راکوشه خو دوی بچې ته زما هغه عزتمن او زما هغه محبوب او چې ستا ما سره مینه او محبت او زما تا سره مینه او محبت اصل شو ورته په خپل ځای بابا خو تا پیغمبر علیه السلام ته د ذلیل نسبت کړی ځان ته د عزتمن ویلي دی هغه ته د ذلیل نسبت کړی دی او تو یې ورپسې راوویستا وایي ځان ته به ذلیل او پیغمبر علیه السلام ته به عزتمن وایي هغه نه کړی ځم کړي شر نه کړی درې ځله یې پیدا الفاظ ووایي چې زه ذلیل یم زه ذلیل یم او پیغمبر علیه السلام ډېر لوی عزتمند دی وایي زه خو نه خرې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې چې کوم جمال و هم په دنیا کې بل چا کې نو کمال چې په نبی علیہ السلام کې کم و او ښکاره خبره بعد از خدا بزرگ توی قسم مختصر یو د خدای نه مرتبه لاندې ده باقي د هر چا نه مرتبه پورته ده او دریم احسان څوک چا سره وکړي نو دوی ورسره مینه کوي نو د پیغمبر علیه السلام د عظیم محسن زمونږ دپاره او صحابو دپاره بل څوک شته که نبی علیه السلام نه وي مونږ به کوم ځای پراته ایمان کې به جهالت کې به پراته د ایمان چې مونږ ته نصیب دی د چا د برکت نه نصیب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه د بدر جهاد چې کله شروع کېږي کنه نو نبی علیه السلام ولاړ دی دعا کوي یو خوا لږ یو څو مسلمانان او بل خوا مضبوط د کافرانو یو مضبوط طاقت نبی علیه السلام جاري او په جهاد کې د خدای نه دعا غواړي یو ټکی یې ووایي وی خدایه وی که ستا خوښه وي چې زما عبادت دې ونه شي نو مړه که دا کسان دا زما ملګري مړه که او یو روایت کې دا الفاظ دي وی که دا 314 چې ملا غونکې دا صحابه کرام دا بې کس او بې سوکه بې سرې الله که دا نن مړه شو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا ګورې بیا څوک پاتې نه شي معلومیږي دا چې تر قیامته پورې نوم اغېشتو والا کوم خلک دی د چا برکت چې دا هغه 314 هغې چا مسلمانان کړي هغې سره چې احسان کړو نبي کریم صلی الله علیه وسلم لوی احسان د ایمان نه خو بل نشته مونږ سره کوي د هدایت نه خو بل نشته که نه مونږ که خور لور مور پېژنو د چا نه برکت المسبب لا نبي کمال په پیغمبر علیه السلام کې چې څومره و او احسان او څلورم نمبر هغه چا سره خلک مینه کوي چې نږدې ورته په رشته کې د پلار سره مینه زیات دی ورور سره په دویم نمبر وي بچي سره د هغې هم زیات دی نو پیغمبر علیه السلام کوي انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد وایي زه خو تاسو دپاره داسې یم لکه پلار د خپلو بچو دپاره بلکې هغې نه هم زیاته هغې نه هم زیاته النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم زما د نفس نه ما ته پیغمبر علیه السلام که زه کامل مسلمان یم زیات به نږدې وي د پیغمبر علیه السلام سره چې زموږ د امتیت او د نبوت کومه رشته ده دې نه مضبوطه رشته نشته دې به د پلار به هم قربان او بچي به هم قربان و نو د محبت دغه څلور غټ سببونه دي هغه ټول په پیغمبر علیه السلام کې موجود دي نو سبب چې مضبوط شي خامخا هغې سره خپل مسبب ظاهرېږي او پکار ده چې مونږ د نبي علیه السلام سره د اسبابو په بنا باندې په زړه کې خامخا محبت او مینه وساتو نو یو څیز خدا دې په خپل زړه کې چې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ محبت او مینه دویمه خبره نو دا اوس دا محبت د دې تقاضا به سي
څومره چې د پیغمبر علیه السلام سره مینه محبت وکړو د هغې تقاضا به وي چې د هغې کوم خپل عقیده چې هغسې عقیده ده جوړه کړو د هغې کوم اعمال دي هغسې اعمال زه ځان کې پیدا کړم د هغې کوم اخلاق دي هغسې اخلاق ځان کې زه پیدا کړم اوس د نبي علیه السلام مبارک اخلاق څنګه وو حضرت انس رضي الله عنه فرمایي موږ څومره غوسې کوو کور څومره نخرې کوو بار څومره نخرې کوو حضرت انس رضي الله عنه فرمایي وي لس کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دې ماشوم و د لسو کالو چې پلار راوسته نبي علیه السلام ته وبخوي دې به ستا خدمت کوي لس کاله مې د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی دی په دې لسو کالو کې راته اوف تدریم نه دی ویلي په دې لسو کالو کې خدمت رسول 10 سنين فما قال لي افا قط دې لسو کالو کې اوف لفظ نه دی ویلي یو سړی چې ورته وایي که نه اوف دا څوک ډېر راته نه وي او یو ځل پیغمبر علیه السلام زه ولېږلم خو کار لپاره وایي ما ته وایي چې دا کار وکړو مې چې نه کوم څه ماشومان دي خامخا خو اصل مې ورته وایي چې نه کوم وایي روان شو ما کار ده وایي نبي علیه السلام په خپله کار پسې روان شو وایي زه په لار کې ولاړم وایي چې څنګه راغې وایي د اشاره ونیولم وایي ما ته وایي چې تا چې وایي چې زه نه لرم ما ته چې نه د خدای رسول دی روان شوم لاړ نه سپېړه شته نه غزار شته نه قتل شته په خو اخلاق یې د صحابه کرامو تربیت کړو دا یو قبیلې سردار دی سمامه بن اسعد د یمامي سردار دی او صحابه کرامو ولې و کافر دی اور وقت مدینہ منور کی پیغمبر علیہ السلام ته پیش کړي صاحب سمامه گرفتار کړ سمامه سے دا گرفتار کړ نبی علیہ السلام میرے لوگوں پر اترا سره پورے جمعہ ته کړ جمعہ سره پورے اتر سارا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته وروت اور توي سمامه ما عندك يا سمامه لیکن سخت حال دی سخت دې په دې ځای کې او دې څه درې خبرې مې په دې ځای کې یو خبره دا ده چې مې وجنه نو ډېر لوی قوم مشر مودیره لوی وینه مې ده ډېر لوی نوم درا باندې کېږي لوی نوم درا باندې کېږي سره کومه څنګه نیمه چې بس مړ بشه موقع خلک کوی او سمامه مړته د یمانی سردار یې مړته د یو قوم لوی مشر یې مړته لوی نوم درا باندې کېږي او کمې پرېږدې نو ډېر لوی داسې سړي باندې به احسان وکړي چې د هغه نه لوی شکر ګزار به وي ټول عمر یې شکریا ادا کړو او کوم فدیه غواړي مال غواړي نو چې څومره غواړي ووایه اوس که زما قوم دله مال راوړي په پیسو مې پرېږدي خو پیغمبر علیه السلام هېڅ رقم به ورته ونه کړي ساحل ته بیا نبي علیه السلام تپوس وکړي سماماله کې دې څه سوچ دی څه خیال دی ویې صاحب هغه قرونې درې خبرې دي که احسان را باندې کړې نو په دې درې سړي به احسان وکړي ټول عمر به ستا شکریا ادا کړو او که چېرته وژنې مې نو بس مړ مې کړه سره کور کې سړی دی نوم دې را باندې کېږي او که مال او دولت غواړم چې څومره دولت یې ووایي چې د زما قوم راوړېږي بیا ورته نبي علیه السلام غږ ونه په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام راغی دا تپوس یې وکړه هغه بیا هم هغه درې خبرې وکړې نبي علیه السلام وی اطلقوا السماء پرېږدې ده پرې ورته وسپړی چې وی پرېښوده نو دې لاړه او د مدینې منورې نه بار یو باغ و هغې کې ولمبل او راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست پیغمبر علیه السلام ته کېناست وی د خدای رسوله ما درې ورځې ستا او ستا د ملګرو دا اخلاق ولیدل ته مې ولیدل ستا دا ملګري مې وکتل وی زما د قسم په خدای وي چې د نن نه مخکې ستا د مخ نه مدبوز مخ چې زما بدې شو په مخ د ځمکه ستا نه زیات راته مبغوز د بل چا مخ نه ښکاره ته مې ډېر زیات بدې شوې او قسم دی چې د نن نه پس ستا مخ ما ته د ټولې دنیا د مخونو نه محبوب ترین مخ ښکاري نن نه مخکې وی ستا ملګري زما ډېر بدې شو نن ستا ملګري ما ته ډېر محبوب ترین ملګري ښکاري نن نه مخکې ستا کلی زما ډېر بدې شو
او نن ستا د کلي نه محبوب کلي ما ته بل نه ښکاري لاس راځو خواته صاحب او ما ته د خپل دین وښایه دا کلمه دې راته وښایه چې مسلمان شو هغه وخت الله تعالی وله ایمان ورکړي تفسیر د صحابه کرام د اخلاق نه څه برکت څنګه چې هغه بهترین اخلاق دي اخلاق نبی علیہ السلام د هغه صحابه خوشتمه دي دا اخلاق هغه اخلاق ته چې کافرو کتل مسلمان دي اوس د مسلمان دا اخلاق دي چې مسلمان او قبول نه ورته کوي دوکه مسلمان کې دا ټګي په مسلمان کې دا کنجل په مسلمان کې دي د مشر بیزتی په مسلمان کې دا په کسر نه په مسلمان کې دي مسلمان دا بغض حسد کذلی شیطانت دروغ دا مسلمان صفت دین تشاکل او د بيدینو خلکو سره ناسته فحاشي بدمري ولا مسلمان شي ولا کومه صفت دی بې د لمونځ نه بې د روژې نه بې د زکات نه او بغیر د اودس نه چې هغه په مسلمان کې د پیغمبر علیه السلام موجود دی او دا چې کوم عبادتونه مونږ کوو آیا دا هغه عبادتونه چې نبي اسلام کوو هغسې کوو که هغې نه مطلع کوو مونځ خو هم هغسې نه چې کوم هغوی کوو روژه خو هم هغسې نه چې کوم هغې نیوله زکات خو هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه ورکوو حج هم هغسې نه چې کوم هغې په کومه طریقه کوو کوم یو صفت بې مجموعي ته وه نیکان خلک هم الحمدلله په دې وطن کې شته دی بزرگان مشتا علماء مشتا لیکن مجموعی طور باوالي کم یو سړی دی چې د هغه په زړه کې په دین دومره درد کم درد چې په صحابه کرامو کې موجود دی د هغې زړه نه چې غلطه مسلمان کې موجود کړی د چا سره په بېدینۍ باندې خفه کېږي د چا سره په فحاشۍ خفه کېږي ته هم په دې وطن کې تاسو وګورئ که اوس همداسې خبر شوم چې زمونږ د چارواکو کوم هغه کیبل نیټورک روان دی او په خیر کې روان دي قسم په خدای جمعه کې درته ناست دی خبره یې سره خبره پورې صبر کې مې شیخ صاحب لمونځ کوو چا چیک ورکړ منځه کې کله چې ډېر ورتي هغې ځوابونه ورکوي ډېر زیات مې طبیعت خفه شو چا چیک ورکړ زه به نن هغې نه تصدیق کوم خو زه ورکړم خو ما ولید بل خوا بار چاته وتېرېد چې هغه چیک ورکړي او زنانه ورته چېرته لېږلي جمعې مانځه کې زنانه یو چېرته لېږلي چې مونږ ټي وي ته ناست وو د کیبل نیټورک والا مسلې کوو هغې کې څه فحاشي ورغلې زه ناست یم او زما روغ ناست دی او دې ته مو ورسېږي چې ما او زما روغ یو بل سره بدعملي وکړه او زما د قومي څه کېږي چې ټوکه په دې زموږ زړه درد نه کړه کار بم ناستی زور بم ناستی لور بم ناستی کار بم ناستی رور بم ناستی خور بم ناستی اگه چې کوم فحش چیزونه ښکاري درته هغه فحش هغه ځان چې د مسلمان خو څنګه شیطان ځان ته نفرت وکړي زموږ حیا څه شو زموږ غیرت څه شو زموږ ایمان څه شو زموږ د پیغمبر اسلام د عشق دعوه څه شو د محبت دعوه څه بغلاړه او چې موږ وایو چې موږ د نبي هم امتیان وایو هغه د امتیت دعوه کوم طرف ته لاړه رب العالمین دې موږ ته صحیح نهج د پیغمبر علیه السلام صحیح امتیان جوړ کړي قیامت کې چې مقامت کېږو پیغمبر علیه السلام سره اخر هغه خبر وي د مخ د ملاقات لپاره هم څه خبرې پکار دي که زه مسلم نبي باندې چې ما ستا کوم یو عمل خپل کړی دی ما ستا کوم کردار خپل کړی دی ما ستا کوم اخلاق خپل کړی دی نو خبره مې ورولې پورې کوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه او اخلاقو ته چا کتل نو کافران به ورباندې مسلمانېدل صحابه کرام به ورسره مسلمانېدل دا کافران نن د مسلمان دغه اخلاق دي امر زمون په کلي کې د دوه جماعتونو نه پکې 40 شپې وړي یو جماعت دی مړ بل جماعت نه یو نو ما ته چاري راځي دا بل پوره مو راځي نه ټیک شولا پوره خو مسلمان دی ولا مسلمان نه خدای زبردوی له مجلس خو طبيعت برابر نه ځاو د شکه به راځي لیکن دا مستعمل پکې چې د کوس کنه دې خلک وو نماز جماعت کا پروس کا جانماز کا اولے طالبانو کمبل جانماز پروتو کله جانماز کې څو خپل سره پاره هوټمنس پې کوي او دا خو په پټه کې اپو دی شي پټ کړي ولې پوری څه پکې پوری ته جانماز ولې
او بیا د جانماز مونږ کې خبره خبره چې جان پټ کړل نو غلطي زما شو کنه پوری شو زما غلطي ولې ده وای ما ته بیا چې نه دا څه نه دا وی دا خلک له پیسې ورته کې شابه شو راوړه چې کوم شی دی هغه نه راوړه دا زموږ اخلاق دا د پیغمبر علیه السلام خو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو طبعا دي اخلاق نو خدای پاک دې مونږ کې دا څه خسته بهترین کوي پیدا یو صحابي مخ يهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شیخ ترشته چې کجوري ته ترشته صحابه لپاره دا هغه ټیم کې لا وخت چې دا سپیرانه او نبی رسول ته کې نهسته وی مله اکثر شیرات پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ورور تاسو لا ټیم شته ستانه هغه خو لا وخت شته په دغه چې جوړه کړه پیغمبر سم پښان کې ګستاخی شو په تاسو خپل دې په شی له چوکړې ده او تاسو عبد المطلب ولا څنګه څه کوي او تاسو دې په شی ورته چې ته خو نه راکړل اوس نبی علیہ السلام غلی ناسته چې دا په نیکه کې لم غزري او پاتې نه بس اوس بیلا چې له جوړ کړي عمر فاروق رضی الله عنه مجلس کې هغه پاتې د خپل دشمن و د پیغمبر په شان کې دا څه کوي دا یو شالي وکړي چې ګورې سم شا راځي دغه خو باسه موزیک بنولې او په شاو کاوه نه اختیار وي چې کومه خبره اوس دا عمر فاروق رضی الله عنه خبره درسته وکړه بالکل درسته نه چې دغه ولشتا ولې مخکې راځي او بیا د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کوي لیکن نجوار جهان سردار مبارک ورته سره یو عمر پیدا خبره له خو نه کړو وی زما تا مې دین یو خبره توقع وی زما تا د نصیحت محتاج او مدافعه ته نصیحت محتاج لکه ولې نصیحت کړو ما ته باندې څه ویلو وی دا به ویلو چې ورا ستانه پټي ګل درې وشتا موسی متو خیر ته په نظر کې یو ورځ دوه نو خلک نه کوي او اذن ستاسو نصیحت محتاج او ما دا به ویلو چې د خدای رسوله چې انا شی واری او درې ورځې مخکې ولا قرار ساته دې دا ورته دې بوزه او چې د څومره حق دې هم ولا ورکا نه زیاته ولا ورکا څنګه هغه باندې وته چې ګوره تر خپل حق ولا ورکا او ځانونه په غزيات ورکا ناشري وتویل بس ما حق پورا شو غزيات ورکا ویدا کوم کتاب ته ما د رښتینی خبره د پیغمبر علیه السلام ته مخکې وکړه نبی علیه السلام فرمایي چې عمر دا سړی ورته لګي زیات ولادي په بدل کې ور نو دا سړی وته عمر فاروق ته ویل په جنت عمر وینا ویزه زیات ابن دسنه انا يهوديان يقولون مشهد عالم ويخلي يهوديان غزوي ولا في علامه وي او يقول السراد من الوي علم زموږ پیغمبر دغه ګستاخی دی وکړه دغه بیزتی دی وکړه دغه څه ورته په مجلس کې به راوي هغه ورته وي ما په خپل کتاب تورات کې د نبی علیہ السلام کې څومره صفاتونه ټول لیکلي سوا د دوه صفاتونو زموږ کتاب کې د پیغمبر علیہ السلام متعلق څومره اوصاف ټول لیکلي سوا د دوه صفاتونو یو دا چې پیغمبر علیہ السلام سره څومره څوک د جهالت کارو کې کړ بدر ورته وې دې مسله کوي دې باندې جهالت جواب په جهالت نه ورکړ او دویم دا چې دا غصه او صبر مقابله چې نو غصه باندې کې صبر وکړي وینم د دې لپاره وروته چې پیغمبر علیه السلام د دې دوه صفاتونو امتحان واله چې دا پکشته کلیسا وې ما او سره لري جهالت کارو بدر نه ورته وې نشم نه ولا یاد کړ د صحابه په کې به عزت ورته وکړه ما جهالت کو پیغمبر علیه السلام باندې مقابله کې ما سره دومره احسان او خدمت چې تجربه زیاته راکړي او اذا غصي مقام غصه او نه په صبر وکړه اذا عمر صاحب الله تعالی ما په اسلام جواز جمال په ایمان راځي د مسلمان راځي نو سره په مسلمان دا حضور پاک د مبارک اخلاق د برکت په جنگ احد کې د نبی علیہ السلام سره مبارک حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو او دا شهید شو بیبي وهنده دا غیر نه شهید شو لکه هغه غلام مبصول او دې پوزم پرې کړ روغونه ته پرې کړ شولې ته پرې کړ سترګې ته وسته
سینه ونوشتو او دا حضرت حمزه رضی اللہ عنہ نے دعا وسته او دا هندي کې چکونه لګو اینا کوي سپاره چکونه لګو د جنگ بدر کې د هندي پلاو عتبه او شیبه پلاو یې ورو دا شوی او دا پلار د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ لاس مردارو او انتقام نشته او دا حمزه رضی اللہ عنہ سترګې او د کوز او وګونو شولې د امریکا په تاسو کې واجب خلک کې واجب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې تر دا وخت ډېر زیات خطر په ما باندې نه منع کړو دا کافر سره نه چلو او کې دغه تاریخ خطاو وزنه غواړي چې خپل ټول مقصد پرېږدم او خطا نه کوم اذا قیامت پرځ باندې زما د اتر سره د نور شهداو چې دا ټول حیوانات او مارغان وو چې داخلي د وجودونو نه راوخر او چې شي د خپل نه کار راځي ډېر ځای خطاو هغه هنداره چې چا دا خطرناک سلوک کړو چې کله پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه فتح کړه نو ښځې راغونډې شو او دې ښځې ایمان راوړه پیغمبر علیه السلام ته بیعت کړی چې دا هندم دغه ښځه چې د نبي علیه السلام د مبارک تر سره نه خطرناک سلوک کړی یو پکې دا و نبي علیه السلام چې ښځې راغونډې شو نو وایي چې منتظر صاحب د ایمان د اسلام بیعت کړ پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا او قسم مشرک ہے او ګور نبی علیہ السلام خود سره ګور لاس بیا نه کړی ها خود لاس وړه نه مانی شریعت دا خبره وه ویو کته مشرک بس هغه سره ما خبره جوړ سره خبره کوي دا هندا ته مشر وا نظام مکمل اور وخت پټه چې پیغمبر علیہ السلام یې کو نه پیژني ته وی پیژنم چې دا هندا دا خبره چې ما تر سره کوم سلوک کړل نو ممکن نه چې ایمان قبول شي دې به ځان پټ کړو نقاب یې چولو مخې پټو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام په شرطونه قول او مې شرط باندې په شرط باندې کړو خدای به شریک نه جوړوي دا هنده وته وي بالکل دا شرط مونږ منظور دي نور حاضرین نه ستړي په ما پټ کړل نبی رسول الله نه ځان پټې کې کستا ځکه خلک په دغه کې ایمان منظور شو نو بیا ورته په کار کې پروا نشته او په مخ کې به او پیژني او ممکن وي چې ذاته زه علماء ته ځای نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلې بشک باندې کوي دا وته په بالکل دا خبره دي ته ټول مرام د بوتانو سجده وکړي وېس کړه نه لګانه کړه بیا ورته نبی رسول الله فرمایي ښا زناکاری باندې کوي بدکاری او بدعملی باندې کوي هغه څه وایي ویل شریف قوم لونه په دې بدکاری نه کې څه تاسو ته نه د شریف قوم جوړ کړی جنګارو بکاره نه کوي نبی باندې کې حیران کړه واجب خلک او اول ویلو کړه خو خیر دې نمبر ورته وایي بچی نه راځي اولاد به جندي به خو به جنکه راول بچی به نه راځي دا څه ایمون بچی نه وځي ایمون ماشومان لوی کړل پمینا متاره په مختلفو جنگونو کې ملکل بس نبی څنګه راځي چې بخدل نه نه رقم جوړول نه کوي او څه خلاص دا اکملو ده اکمل مکی مکرمه لوی رئیس سردار او ابو سفیان رضی الله عنه بیبی ده دا وخت ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوی نه دی په دا وخت مسلمان شو دا مکی سردار هغه په خپل نبی اسلام فرمایي یو شرط دی چې اخلاص نه کوي کله چې کومه څه خبره کوشش راځي خلاص نه کوي او دې خدای په کړو خدای نه خبره وته ویل خدای رسول ویل ما خاون ابو سفیان له بخیل دی نو کله دا هغه څه شي په کومه دا هغه بچو یې له کومه دا اخلاق راځي چې نبی اسلام دا ورته چې ما خاون ابو سفیان دغه خبره خدای نه وته نو یې پښتاله نبی اسلام فورا کوی شو کې انت هند بنت عتبه ته هند له عتبه لوري سره ابو سفیان مقاول نه دی واغ هند عتبه لوري بعد دا پړ چې دوی ما غوډان کټ کړو دا علماء خپل علماء معلومات دا څه کوي پیسې مالان کټ کړو زه ما ډېر ما واسو سره سره کړل ما ګناه شو چې نه قبل دې ګناه هغه څه نه کوي دا نه قبل دې نه بخیر ځان دی
ځان پخپله د خدای رسوله زیاتې مې کړې او ما ځکه پرځای کې ما توبه د خلکو د پټه قبوله شي که ښکاره شي ممکن ده چې ته ما توبه قبوله نه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هم دی پس ته چې تا توبه وستو ایمان دې راوړو ستا دا ټول ګناهونه تا ته معاف زما د تراه چې تاسو کړي هغه ټول درته معاف دې ته اخلاق خوشوي دې ته وایي یو جهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بل جهاد کې صحابه کرام داسې مخامخ ودرولو او صفونه یې کړو غشو پیغمبر علیه السلام سره غشي داسې راستو برابر چې څوک به سینې بار وبېدل نه کو یو صحابي په خېټه باندې غشي راستلو زخمي نه شو خو معمولي غوندې کار خطر عاده صحابي رانیښ شو نبیان ته وایي زما خېټه د خدای رسول خوب کړه پیغمبر علیه السلام هم حیران شو یا لکه ما خو په قصد نه خوب کړی ویل ما کړی دی غشي راکړه ما خېټه یې خوب کړه ما خو په قصد نه کړی ما خېټه یې خوب کړه صحابه حیران دي لکه تعالی ستا پیغمبر تا په ایمان نه ولې وی دا به بدل نه وی دا خپل پیغمبر سره انتقام وی دا خو دې پیغمبر نه اجازه زیاتل کې ما هغه دا بدل وای اوس کبر سره یې ته ویل کما او فقط نه لیکل دا مسلمان نه کافر نه کېږي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی راځه ته ما په خیرته اقوال راکړه ما راحت ذلك له جدًا وصحابة كانوا يجيبون مسلمان والجهاد كان على البيان بس ندار قربانه والانتقام كان سببا فإن خبرت انتقام حضور پاک سے شور کرتے ہیں ہم پسینہ پکیٹ رکھا گا میرا نہ خدا رسول ودا کہ ہم پکیٹ رکھا رکھا نو علماء کے بربند نہ او استاخر جنا ما حقنا فساد ذلك خير احكام كده شكل احكام ناس مره كلام بلوشو اور نبی روان خیال دے حضور پاک ورته صدر مبارک لري کړ ته ځای کار کړ دې په یوا شو او من نه کړ د حضور پاک څخه ټولو له شروع کړ وی عرب ته حالا یا رسول الله دا خو له رسول الله مطلب نه چې تاسو باندې څه راکاږم خو دې مو هغه چې راځي له خپل دا نه لیکن نبی اسلام مبارک اخلاق ته موجود سبب بهترین اخلاق سبب کل خوي صحابه کرام سره خوش طبيعت کو اخو صدق طبيعت ټول ځای تیم تریش طبيعت نه تو خوش طبيعت کوله وسره جب شتي وسره له یو ځل نبی اسلام یو صحابي لا رسول ما یو اخرى کتفل فکو پیغمبر اسلام یو صحابي له وجه له اوخ یو بچي ورکړ هغه یې څه په بچی څه کوم له هغه چې خبره کړم یو له اوخ بچی نیسه اوخ ورکو کړه اوخ بچی ورکو دا خوش طبيعت شو یو بوډا نبی اسلام کا ایمان د دوه په جما په پاک جنت ته بوزي په بوډاګانې په جنت ته نه دي اپ جواب شو خلا روجي ولا موږ نه کو چې بوډا جنت ته نه دي نه ورته جاله ما په بوډا جنت ته نه تاسو خدای ځوانه کې پیغله ودی کې نو جنت ته باندې بوډا باندې ځوانه کې باندې یو صحابي حضرت زاهد رضی الله عنه د شکر یو بوډا له خوشاله غلو او خوشاله د پیغمبر اسلام یو ځل نه د ټوپۍ او خپل باندې نبی اسلام په شاته کې نه او د شان ولا پستر ګلاسونه کې څو کبار سړي دوستانه تعلقات د شان ګلاس کې چې ما پیژنې کنه شاته ولا پستر ګلاس کې څو پیغمبر عمر صوت دی او خبره کوي او پیغمبر اسلام یې څو ولا خذو ورکړل څنګه ورته او دې او دې کې صوت دی خدای اخر الترغب په لهاو کې نبی اسلام صحیح کړ چې صحیح کوي په جنګ نظر رسول شاته پیغمبر ځان راځاو کړ او دا خپل شی او پورې مکل جوړ وکړ نو پیغمبر اسلام سره وینا مرایه خرصون دا غلام سو کې اصله هغه مرایه نو پرې خوش طبيعت کوله وی دې خرصون تاسو کې فرض قیمت خرصون سو نه راوړي او تاسو او دې خدای رسول ګورې ما مخالفه غلی کوټه باندې وموده که په چا د خلک په ما څوک سکیده ته به واپس دي ما څوک نه قبله حضور پاک څه فرمایي وی ټیک ته خلک تا ته کوټه وایي لکنک عند الله لست بکافر لیکن ته د خدای په نس کوټه نه د خدای په نس ډېر بیکاره انسان
داسې خوش طبیعتي به نبي هم صحابه کرامو سره کول. خو هغه خوش طبیعي کول چې دروغ به پکې نو، د مسلمان تذلیل او د مسلمان هغه سپک کتل به پکې نو. خدای پاک حضور پاک لري خشته مزیدار خوی ورکړ. کور کې وبا، کور کې دنه او د کور نه با. یو ځای یو کافر د نبي سره مېلمه شو او دا کافر څه غبنیتې راغلی و. چې څنګه راغی نو پیغمبر علیه السلام ورته بستره ونه رسېده. د نبي علیه السلام بستره به څوک و د کجورو پوزه کېښود د پاڼ. هغه کافر د شپې پاڅېد او د نبي علیه السلام په هغه مبارک بستر د پاسه یې لوی اودسمات یې وکړ. غټ اودسمات یې او په لټه یې نیت راغلی او لاړ. او چې تل توره ته یېره شوه ځکه په تلواره منډه راغله چې نبي علیه السلام څنګه راووتل او ویې کتل نو اوس په هغه پوزکي په هغه بستر د پاسه لوی اودسمات یې پروت کوټه کې مې ګل دی. خپه شو ډېر زیات یې ګوره دا مانې بخت د مېلمستیا هم ورکړه او د ظلم کړی او نه بیبیانې د نبي علیه السلام په کور کې دي ګورې ښه نه نو چې داسې یو کار زمونږ په کور کې وشي لیکن د دواړو جهانو سردار مبارک په خپل لاسونو د کافر هغه ګندګۍ څپۍ شروع کړه. په خپلو مبارکو لاسونو کم لاسونه د دې څپۍ یې شروع کړه. یو بیبي ته نه وایي چې راشه دا څپۍ وکړه، په خپله لګیا شو. کافر چې سامان لاړ او توره یې هلته خو توره رانه یېره شو نو بیا راغی او په دې خیال کې د پیغمبر علیه السلام بنیر او د غلې غوندې به توره واله موزم ده چې راغی سیند کوټې ته ننوت ورتا شو. دا خلک یې په پیغمبر باندې نظر ولګېد، سترګې یو بل سره مخامخ شو او نبي علیه السلام هغه ګندګي پاکوي. نو که بل سړی وي او ما د ټول د لاس کړو ورته به یې نیولې وه چې ولګې چې برابر دې کړم ظالمه ما دله مېلمستیا درکړه، قدر مې دې وکړه، عزت مې دې وکړه او تا بیا په هغه بستر باندې ګوتیا دې وکړه. حضور پاک څه څه فرمایي یا هلکه توره دې یېره شوه هغه روانه یو او هغې ورته ونه هغه توره په ځای پرېښوده. نبي علیه السلام تاسې نه یم ګورې دا مټې ونیوې صاحب راته وایي زه خو په دغه بېعزتۍ په نیت راغلم چې راته مې بېګا وکړه خو دا تا ته چې ګورم نو ستا دې کار ته ګورم نو ته راته دروغجن سړی نه ښکارې، دروغجن پیغمبر نه ښکارې. دا خپلې اودسمات یې پاس او په خپله یې پاکه کړه او قطعه وخت یې د پیغمبر علیه السلام په لاس کېښود، په لاس کېښود د خدای پاک مسلمان فوراً ایمان راوړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې څومره د حدیبیې جهاد چې نبي کوم د حدیبیې کوم صلح کړې ده نو هغه پنځه هجري وه د دې قیدې میاشت 80 هجري اخر و او مکه مکرمه په سنه 8 هجري کې رمضان کې فتح شوې. د دې تقریبا دا 2.5-3 کاله وفات و. نو سنه هجري کې د مسلمان تعداد تقریبا 1400 او مکه مکرمه چې فتح کېږي نو 10,000 کسان خو صرف جنګ کې شرکت کوي او بیا ورپسې په لسم کال د مسلمان تعداد 1,40,000 ته رسي. اوس هغه چې د عرفات میدان کې شریک دي. نو علما لیکي د نبي اسلام د مکې مکرمې 14 کاله زندګي ده او د مدینې منورې د حدیبیې پورې 6 کاله شو. نو 6 او 14 نو په 14 کالو کې صرف 1400 کسان مسلمانېږي او په هغه وروستو 3-4 کاله کې 1,40,000 ته رارسي. دا ولې؟ وایي دغه 19 کاله جنګونو نو کافرانو د مسلمانانو اخلاق نه ولیدل، وروسته د مسلمانانو اخلاق ولیدل نو د هغه به راتلل بیا مسلمانېدل. نو خدای دې موږ کې د نبي علیه السلام غوندې اخلاق کور کې دننه زموږ څه بل اخلاق ښځې سره جنګ، پلار سره جنګ، مور سره جنګ، عایشه صدیقه